بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې داسې روغ جوړ صحتمند خوشحاله او سرلوړي اوسئ. ګرانو زده کوونکو، د موږ او تاسې د نن ورځې درس ته په لیکپوهنه کې په تېرو درسونو کې موږ او تاسې د میخي لیک دغه اعلامیې، عقدې، هخامنشي او سومري ډولونه ولوستل. په دې درس کې به یې پاتې دوه نور ډولونه او د لیک نور عمومي ډولونه انشاءالله ولولو. وګاریټي میخي لیک، دغه لیک له نښو او ابجد او حساب څخه جوړ شوی ده. د ابجد او حساب به انشاءالله تاسې په ادبي فنونو برخه کې انشاءالله ولولئ او نښو باندې تاسې موږ او تاسې ټول پوهېږو چې له الف نه تر یا پورې هغه کوم شکلونه، ګرافیمونه یا توري او حروف چې دي دغو ته نښې نښانې ویل کېږي. د ابجد او حساب به هم انشاءالله تاسې ولولئ چې ابجد هو وضح طریق المن او هر حرف له الف نه تر یا پورې چې کوم ترتیب په ابجدو کې هغو ته جوړ شوی ده هغه په حساب باندې حسابېږي. نو انشاءالله تاسې به په بیل مضمون کې ولولئ. دغه لیک له میلاد څخه 1500 کاله وړاندې د اوګاریټي ژبې لپاره کارول کېده. د پخواني شام اوسنۍ سوریې په اوګاریټ اوسنۍ سوریې په اوګاریټ او اوسني رأس شعرا کې د یوې مړې سامي ژبې لیکنه په همدې لیک موندل شوې ده. او شپږم ډول د میخي لیک چې ده هغه بابلي ډول ده. د بابل په تمدن پورې اړه لري او له بېلابېلو نښو څخه جوړ شوی ده. بابل موږ تاسې پیژنو چې د پخواني بین النهرین مشهور ښار دی یا د په دغه سیمه کې په سومر کې موقعیت درلوده. دغه لیک د اعدادو په برخه کې تر شپېتو پورې یوه لار او تر هغه وروسته بله لار خپلوي یا خپله کړې ده. نو موږ تاسې پوهېږو چې دغه اوسني مشهور د حساب ډولونه چې دغه د موږ تاسې هندي ډول ده او بل هم انګلیسي یا لاتین ډول د لیکنې ده. خو په بابلي میخي لیک کې دغه سیستم لکه د موږ له 1 نه تر 9 پورې شروع کېږي دا منظم ده، همداسې په میلیونونو میلیاردونو پورې ټول حساب له همدغه صفر نه یا له 1 نه تر 9 پورې یا له 0 نه تر 9 پورې په دغو باندې ټول حساب کېږي. خو په بابلي میخي لیک کې دغه نظم تر شپېتو پورې برابر و، بعد له هغې نه دغه نظم بیا ګډوډ شوی ده. بل د موږ تاسې ډول چې ده د لیک هغه فینیقي لیک ده. فینیقي لیک چې د وروستیو ټولو لیکنو مور ګڼل کېږي. موږ تاسې په تېر درس کې هم لوستي وه چې اوسني ټول شرقي او غربي لیکونه له همدې فینیقي لیک څخه رامنځته شوي دي چې په پای کې به انشاءالله تاسې ته زه هغه د دغه لیک الفبا یا الفبې هم انشاءالله عکس او انځور به یې تاسې ته وړاندې کړم. د میخي لیک د فینیقیانو لخوا د میخي لیک د بشپړتیا په اوږدو کې رامنځته شوی دی. یعنې دغه فینیقي لیک هم د میخي لیک نه را اقتباس شوی دی یا د هغه له شکل نه بشپړتیا موندلې ده. فینیقیان هم د اوسنۍ سوریې اوسیدونکي وو او د الفبایي لیک لومړني بنسټګر بلل کېږي. دغه اوسني کوم لیکونه چې موجود دي د الفبا کوم سیستم چې لري د دغه لیکونو بنسټګر څوک دي؟ دغه فینیقیان دي. د دې په اړه هغه کوم دوه نظرونه وو چې مخکې له دغه فینیقیانو نه مصریان د الفبایي لیک بنسټګر ګڼل. خو اوس دغه خبره ډېره پخ شوې په دې خاطر ده چې ټولو پوهانو دا منلې ده یا ښکاره ثبوت یا شواهد ډېر دي چې دغه د الفبایي لیک بنسټګر څوک دي؟ فینیقیان دي. نو په دې خاطر باندې همدا خلک منل شوي دي. د دغه لیک لپاره تر ټولو لرغونې بیلګې د لبنان هېواد په بولوس ښار کې موندل شوي دي. د دغه فینیقي لیک تر ټولو لرغونې هغه کتیبې او لیکنې چې دي هغه لبنان هېواد چې اوس هم د یو هېواد په شکل کې ده د بولوس په ښار کې چې دا بولوس یونانیانو باله ځکه چې د یونان د هغه وخت د لیکنې ټول هغه د پاپیروسو پاڼې بیبلوس چې اوس بایبل دوی انجیل او تورات ته وایي دغه نوم هم له همدې نه راوتی ده او دا د پاپیروس د پاڼو له مخې نه دغه ښار ته د بولوس ښار ویلې. هغوی دغه یونانیانو بیبلوس باله، اوس بولوس شوی ده. هغوی ځکه دا ښار بولوس باله چې د هغه وخت ټولې اروپا ته دغه د لیکنې څومره رنګونه او کاغذونه یا هغه د پاپیروس پاڼې چې وې ټولې له همدغه د لبنان هېواد د بولوس له ښار نه ورتلل. نو په دې خاطر باندې دوی دا ښار بولوس بللی ده او تر اوسه په بولوس باندې یادېږي. فینیقیانو د سمندري تجارت له لارې دغه لیک افریقا او اروپا ته خپور کړ او په اروپا کې ترې یوناني لیک اقتباس شوی ده.
اتروسکانو یې بله نسخه اقتباس کړه او په پایله کې یې لاتین لیک ترې رامنځته شو چې په تر ټولو لرغونی لیک چې په بشري تاریخ کې په عربي خلفاو د اسلامي خلفاو په وخت کې له هغې نه ژباړې سوي دی هغه یوناني لیک ده. له هغې نه وروسته بیا دغه د لاتین لیک ده چې لاتین اوس هم موږ او تاسې په ریاضیاتو کې ډېر زیات کاروو، که څه هم دغه لاتین ژبه اوس مړه ژبه ده. فینیقي لیک ټولې 22 نښې لرلې، له ښي څخه کیڼ لوري ته لیکل کېده چې موږ او تاسې د خط یا د لیک جهتونه لوستي دي. دغه لیک د هیروګلیف او میخي پر خلاف د هر چا په واک کې و او زده کړه یې اسانه وه. هیروګلیف لیک چې و دا له تصویرونو نه جوړ موږ تاسې لوستي دي چې دا یوازې د دغه هیروګلیف هم مقدس ته ویل کېږي، مقدس لیک، پاک سپېڅلی لیک په دې خاطر باندې چې دا د هغه وخت د کلیساو کشیشانو په منارونو د قبر په شناخصو په دغو ځایونو باندې لیکل سوی و، نو ځکه یونانیانو دو ته هیروګلیف لیک ویلی ده. دا یوازې د همدغو جادوګرو د دغو خلکو په لاس کې و. او میخي لیک چې و دا بیا په ایران کې د هخامنشیانو په دولت کې یا په واکمنۍ کې د دفتر او د کتابت لپاره کارول کېده. عامو خلکو دا نه زده کوی سو یا لاسرسی نه ورته لره، خو هر مشکل و. نو دغه لیک د دغو دوو خلکو په واک کې و. خو فینیقي لیک بیا د عامو خاص د ټولو خلکو دپاره و او هغوی کار ترېنه اخیستلی سو. تر هغه مهاله چې دغه لیک اروپا او افریقا ته خپرېده په دغو سیمو کې د لیکنې کوم څه شتون نه درلودل. دغه لیک چې په لومړي ځل یعنې فینیقي لیک چې په لومړي ځل اروپا ته خپرېده تر دغه لیک تر ورتګه پورې په اروپا کې د لیکنې په اړه په شکل باندې نه کوم تصویر او نه هم کوم لیکلی متن یا له لیک سره اروپایانو اصلا اشنایي نه درلودله. بل سرلیک د موږ او تاسې د هغه ارامي لیک ده. ارامیان اصلا د حامي سامي کورنۍ غړي دي. دغه قوم د حامي سامي کورنۍ د قومونو غړی ده، خو ډېر زر په عجمو کې ګډ سوي خلک دي، یعنې په عجمو کې دوی ورک سوي دي، هغه خپل حامیت او سامیت یې له منځه تللی ده. د دوی لخوا د خپلې ژبې ارامي لپاره رامنځته شوی لیک د فینیقي لیک یو ډول بلل شوی ده. دوی چې کوم دغه لیک رامنځته کړی ده د خپلې ژبې دپاره هغه هم د فینیقي ژبې لیک له مخې اقتباس شوی ده. د دوی لیک په اړه بل نظر دا دی چې د دوی رامنځته کړی لیک د هیروګلیف یو ډول ده. یو نظر دا ده چې دا د فینیقي لیک یو ډول ده، خو بل نظر بیا داسې ده چې نه، دا د هیروګلیف لیک یو ډول ده. د ارامي ژبې لیک ټولې نښې ناخپلواکې وې. د وخت شرقي لیکونه یې ډېر اغېزمن کړي وو. دغه ارامي لیک چې و د غږیز یا خپلواک غږونه نه لرل، لکه موږ او تاسې چې اوس په پښتو ژبه کې زور لرو، زورکی لرو، اوږده یا لرو، دوه واونه لرو، او په همدې شکل په انګلیسي ژبه کې ای ای آی او یو دغه خپلواک توري دي، دا په دغه لیک کې موجود نه و. نو خامخا په هغه ژبه کې چې خپلواک غږونه یا خپلواک غږ لپاره ګرافیم یا شکل یا توری ونه لري، نو د هغه لوستل یو څه ستونزمن وي، نو دا لیک به هم ستونزمن و. بل د ارامي لیک څرګندې نښې اوس په عبري لیک کې تر سترګو کېږي. د دغه لیک انځور هم انشاءالله موږ او تاسې سره شته ده، په پای کې به یې وګورئ چې دغه لیک اکثره هغه نښې نښانې په واضح ډول په عبري لیک کې تر سترګو کېږي، چې عبري لیک موږ او تاسې مخکې لوستی و. په راتلونکي کې به یو بل عنوان هم لرو، نو هغه شکل یې تاسې لیدلی و چې وروسته یې تاسې بیا پېژندنه کولی شئ. ارامي لیک چې له میلاد څخه 2000 کاله وړاندې شتون درلود، د هخامنشیانو په دوران کې لا پسې خپور شو او د هخامنشیانو په خپل دربار کې د کتابت لپاره کاراوه. د دربار ملي او رسمي ژبه او لیک یې کړی و. نو دغه لیک خو یو خپله دغه ارامیان چې ول دوی ډېر بیدار او ځیرک او هوښیار او تجار خلک ول، له بلې خوا یې دغه لیک رامنځته کړی و. نو هخامنشیانو دپاره یې یوه اسانتیا رامنځته کړې وه، ځکه د هغوی تیار حکومت و. نو د دغه کله چې د دغې ژبې دپاره لیک موجود و، نو هخامنشیانو له موقع نه په استفادې باندې همدغه ژبه او همدغه لیک راواخیسته او په خپل دربار کې رسمي کړه او دغه لیک لا پسې وده وکړه، ژبې ورسره وده وکړه. دغه قوم په دویمه میلادي پیړۍ کې شمالي سوریه او بین النهرین ته مخه کړې او دغه لیک یې له ځان سره هلته هم وړی ده. ارامیان سوداګر او بیدار خلک وو، ځکه یې نو ژبه او لیک هرې خواته خپاره شول. نو په دې خاطر باندې چې د موږ او تاسې دغه درس وږد ده، نو بله برخه به انشاءالله په بل ویډیو کې تاسې ته وړاندې شي.